السلام علیکم درنو قدرمنو دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره یو څلور نښې داسې ذکر کوم چې هغه د یو بد چلنې او د یو بدکارې ښځې دي چې تاسو څومره په اسانه باندې یو بدکاره یو بد چلنه ښځه پیژندلی شئ که هغه په کور کې ولې نه وي. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، نن سبا چې ډېر مشکلات په کورونو کې پیدا کیږي، خو ډېرو سړو ته لا هم پته نه وي چې د هغوی ښځې بد کرداره وي یا بد چلنې وي. په دې کې د ټولو نه لومړی خبره دا ده، کومه ښځه چې خپل خاوند ته زیاته توجه نه ورکوي او هغه د بهر چکرو کې یا د بهر تللو کې یا بهر سړو سره دکاندارانو سره ګپ شپ لګولو کې دلچسپي لري، نو دغسې ښځه چې کومه وي هغه بدکاره وي یا د بدکارۍ شوقي وي. کله چې دغسې ښځې سره یو وړه غوندې لانجه هم د خپل خاوند راځي، نو هغه ترېنه زر تر زره طلاق غوښتنه کوي، یعنې خپله ښځه ته یې د طلاق غوښتنه کوي. او دا ځکه چې د ښځې په دې باندې نه پوهېږي چې د طلاق نه وروسته به څه پېښېږي. نو کومه ښځه چې دا کارونه کوي هغه پوهول پکار دي. دویم قسم هغه ښځه چې د خپل خاوند کمزورۍ تلاش کوي او بیا د هغه کمزورو په مرسته باندې خپل خاوند سره جنګ کوي، لانجې کوي، پیغورونه ورته کوي، نو دغسې ښځه هم ښه نه وي، بد چلنه وي. که یو ښه ښځه وي نو هغه هېڅکله هم دغسې کار نه کوي. دریم قسم کار چې هغه بد چلنه ښځې کوي هغه دا ده چې د خپل خاوند د اجازت نه بغیر بازارونو ته چکرې وهي او موبایل استعمالوي، په موبایل باندې ځان ته هلکانو سره ګپې شپې لګوي. او حال دا چې خپلو بچو ته هم صحیح توجه نه کوي، نه د هغوی صحیح پرورش ته توجه کوي، نو دغسې ښځې هم پوهول پکار دي. او دریم او څلورم کار چې هغه هم د ډېر حیرانتیا وړ دی هغه دا چې کومې ښځې خپلو رشته دارو سره یعنې ترور زوی، ماما زوی، دوی سره ګپې شپې لګوي، حالان کې خپل خاوند یې منې کوي هم، خو بیا هم ښځه نه منې کېږي، نو دغسې ښځې هم ټیک نه وي. یو نه یو ورځ دا دوکه کېدلی شي، ځکه چې د تره زوی، د ماما زوی، کزنز چې کوم دي، دوی سره د ښځې تعلق بالکل نه وي ساتل پکار. امید لرم ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي.